نو تاسو او مونږه دا غریب خلق چیو دیتا نن د الله د عظیم قهر سامنا دا لیکن اوسم د دوی اصلاح نکی بالکل تاسو وګورئ چې دې غریب قوم کې څه وخت کې واده ای هغه وخت کې دوی نه د اسلام پښتنه وکا او تماشا وکا چې د دې هغه اسلام چرته دی اوس خزه او نر غړي تیر ورځو کې د یو مولا د لور واده نو کارډ چاپ کړو نو کارډ ماته راغی بیا چې سورځ پسولې د ماته وی چې ته قرآن لې منځلي سلا وخته ما چې هغه ماشومه و چې په دعاګانو سره رخصت کی معلومه شومه ودول خو جایز نه دي میخلا ماشومه وي تعالی شرم نه درځي چې ته د لور واده ته خلق راوړې د لور واده ته خلق څوک راوړي اوس چې زما دا حال شو فکار خو اول ما ته دي کار چې زه لور وادم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لور د واده نقشه مخه تکید ټیک زوی وادم او د حضرت علی د واده نقشه مخه تکید اس تکلیف پدې اس مصیبت بنی بس خو پلار دی کینی او جنا لگتا دی کینی او دو کاسو په مخ کې دی ایجاب او قبول کیو ور روانه وای نن په ودونو کې وګوره دا مسلمان قوم چې دی الګ دا تاسو ته خبره کوم په یو مغالطه کې مونږه چولی ای تاسو یو مولانا صاحب هغه په دې مسلم لیگ کې هغه به ورورا ممنوس کوي مودس کوي مرو جنی صحیح خو مسلم لیگ ته ووټ ورکړي دخل الجنت تاسو خیال را او زدا وایم چې ممنوس کوا مودس کوا مرو جنی سا مڅ کوا خو ما سره څه مهرباني وکړه دخل الجنت تاسو خیال را مونږ په یو مغالطه کې تاسو ساتلی خپکیږي ما معافي غواړم د علماونو چې خېټه د یو پر سیدلی وی او تیزونه بل اچي د دب خېټه کې پکینی ها تیز بسو کچي چې د چا خېټه پر سیدلی مرته روان ته بیړه دې دا غفلارم غر کدا او دادان وړه ز په خلن نباسمو دخل الجنت س عقل سوچ سمجھ کانی در پوری تړلی دي که سرونه دي علماء وی و
وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. رسولان مراد عقل کامل او سلیم مراد. که پیغمبران نوی راغلیم نو تاسو په توحید باندې مکلف وای چې په عقل سلیم او کامل سره به تاسو د توحید انتخاب کوله په دې کائنات. په دې قوم کې بالکل د سوچ ماده نشته، د فکر نشته. د دې کېږي بس. نو زما عزیزانو دې ته لږ سوچ وکړئ. زمونږ یو استاد زوی وشو، هغه وخت کې به په روپۍ یوه نیمه باندې ښه مزېدار دیګ پخېدو د وریجو. مونږ ورته ویل زوی دې وشو یو دیګ وریجې پخې کا. طالبان ورته راغونډ شو، ویل ولې؟ مونږ دیګ پوخ کا زوی دې شوی دی. ویل بیا به څه وشي؟ مونږ به وکړو که نه؟ ویل تاسو به بیا څه وایئ؟ مونږ وایو چې شابس یاره مولانا صاحب ډېر ښه دیګ پوخ کړی. کښېنئ ویل رامیان چې 100 کروڑه شابسي راغونډ کړم یو انت یې نه جوړي. ورک شئ ما ته اډو شاباس مه وایئ، هسې زما روپۍ یوه نیمه تاوانه وایي. نن په دې شاباس پسې په قرضونو یالي، ځمکې ګاڼه کوي، ځمکې خرڅوي، په سود یالي. په څوک کلی وطن دی نو یو پکې دوی بل ټکی کوي چې څوک مړی ژوندی دی نو هلکه دا مړی ژوندی پکې لاچار ایستی دی. دا مړی ژوندی څه یي؟ مړی ژوندی څه ته وایي؟ والله العظیم که زه خو د چا مړي ته په دې نیت لاړ شم چې سبا به دی زما مړي ته راځي. په زندګۍ ولې زما عقیده څه ده؟ ممې لمبوئ خلقا او ممې خخوئ خلقا. ممې لمبوئ خلقا ممې خخوئ خلقا. ما په ډېران سپوته غورځوئ خلقا. ممې لمبوئ خلقا. زما عقیده خدا ده چې ځمکې له زه ورشم، قسم په خدای دی چې ځمکه به م راته چغه وکړي، وی بطواف کعبه رفتم ز حرم ندا برآمد. چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی. چی بیرون خانه کردی بزمین چو سجده کردم ز زمین دا برآمد. کہ مرا خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی. کہ مرا خراب کر دی. حرم تلاړم آواز راته وشو چې بار دې ست دنیا پلی تکړه چې اوسلا دننه رالی. په حرم ځمکه مې چې سجده وکړه आवाज راته وکړو چې زه دې پلی تکړم چې دا د ریاکارۍ سجدې په ما لګئ. ځمکه به م راپورې تنګئ چې موږ وله لاندې ورشو. په دې پوهېږي چې دې مدرسو کې د طالبانو اوس خو طالبان هم خدای غرق کړه ټول چې ګورې برګي چرګي به په دې سړکو ګرځي را ګرځي لکه د یونیورسټۍ کې د جینکۍ نه ګرځي. دغسې به دوی هم غوړ غوړ ګرځي. دوی سبق نه وایي. دا ټول چې د هرې مشین ته ور وړاندې کوم او دا سرونه یو خوا غورځېږي او تنې بل خوا غورځېږي. زما په 10 کاله کې نه یادېږي چې ما د طالبګیرۍ زمانه کې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې.
مرچکی سره ترمیره سره د پیاز پاڼې سره سړه روټه پخوا په مدرسې نه وي درسونو کې به مونږ سبق وي استاد به مونږ دغه وخوړ او مونږ ورسره سړې وظیفې وخوړ بیا به سبق وي اوس چې غواړه خورواني او استری کو د طالب استری کړي جامو سره څه کار تاسو خیال والله العظیم که زما د طالبګری زمانہ کې دا یادېږي استری خو مونږ په خوب کې نه ولیدلې خانتا او مارکین او چرته ډېر زور به وشنو د روپۍ شپږ اته ګزه لاټه به ونو د هغې نه به م چې دی 500 پاونه جامې وشي 4 انې ګنډل او د روپۍ کپړه د لټې جامې به م چرته اختر کې جوړې نو عزیزانو عرض مې داو چې د ټول او یارانې زمانہ مثل گل یناران یارانې زمانہ مثل گل یناران در باغ آشنائی بوے وفا ندار در باغ آشنائی وې د دې زمانه یاران د انارو د باغ په شان دي ټول باغ کې چې وګورې تس سر سر ګلونه به نیولي خو چې باغ کې ټول کې وګورې بوی به تې در نشي مونږ نه بوی نه رنګ تنګم ډېر ښه جوړ دی بوی راکوي دا عثمان مخ کې تقریر چوک مولانا شیر علی شاہ سے ویکو ہاں پوش ہوئی بھی خاور پوش سیوئی په دې سړېدو کې مې تقریر کولو نو د شپې 1 بجې شپه مالکه څه خبره پوش وای ویاره لږ خوب غوندې راغلی که بیا د مهرباني وکړه مالا داسې زه ستاسو د پلار په مینا کې اوسېږم چې زه اوس به د سره بیا شروع کېږم دا مولانا شیر علی شاه صاحب چې ما نه مخکې تقریر د 15 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي 15 کاله په سن 82 کې زه عمرې ته تللی وم په مدینه منوره کې دلته پی ایچ ڈی کولا یو داو زمونږ د صوبه سرحد یو د مولانا صدر شهید صاحب زو یو د مولوی علاءالدین زو د ډیرو یو د قاری روح الله او کچرو والا دا ګروپ والته زمونږ د علاقې دی روټای کړو چې روټای کړو نو هغه کې یو مصری مدرس مصری مدرسونو ما ته د شیر علی شاه صاحب وی چې دا مولانا چې دی ګوره دا دغه غوندې دی وران دی او چې مېلمه راشي دی پې سوالونه کوي نو تکړه شه ورته نو مالپوی کا خدای ته وګوره چې سوال معلوم نه کیو خدای خبر دی د څه مزاج دی دا د مصر دی وای مصریانو مزاج مونږ ته نه دی معلوم زمونږ بل مزاج دی د بل دی او پوی کا ول نه دا پویږي نه خدای دې خیر کړي اوس په دې خبره به تاسو څه پوښ و دې وای چې ليس فی الپاکستان العلماء بل كلهم جهال پاکستان کې علما نشته و دا ټول جاهلان و دا کیدا مان به اوس کونډه بشیر علی شاه ورته ویل چې خبرې د سره کې د ملما سره وکړه کړه ما ته عربي کې وایي چې یا شیخ ما قولك
फी हाज़ल हदीस ला स्वलात इल्ला बिफातिहतिल किताब। हाज़ा लाउ नफी जिन्स, लिअय्य वजहिन युखालिफून अल अहनाफ मिन हाज़ल हदीस। वलैस मअकुम अद्दलील फी मुकाबलत हाज़ल हदीस। मा और तेलचे माना दलील मन कान लहू इमाम फ़क़िरातुल इमाम क़िरातुल लहू व फ़ी हाज़ल हदीस ला स्वलात हाज़ल्लाउ लैसा लिनफ़िल जिन्स बल हाज़ा लिनफ़िल कमाल। मा तो वही चे क़द ज़अफ़हु जुमहूर मिनल मुहद्दिसीन। हाज़ल हदीस मन कान लहू इमाम क़ाल इब्न हजर हाज़ल हदीस दईफ़। हाफिज इब्न हजर वही जदा हदीस दईफ़ थे। मल अल इब्न हजर दासे और तो गुस्सा लड़के में सोचू कुछ वह पढ़ो मा और तल इब्न हजर हुआ शाफिई लिहाज़ल वजह कई यक़ूल हाज़ल हदीस दईफ़। हाज़ल हदीस लैसा बिदईफ़। गले गले शो रोटायो खोड़ा शो अच्छे में उसके लिए शो हाँ हाँ तराखिर दमादी सड़ी बलगा गुना माल हाफिज इब्न हजर दे हदीस तक ज़ईफ़ वेली दी दा वजह जगा शाफी मजहब है और दा अहनाफ मुस्तदल दा हदीस बल दा अहनाफ मुस्तदल कुरान इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वांसितू। यो बड़ा मजेदार खबर दौड़ी दिलतम दा जंजाली नडीर की सासु दे इलाका की तना मामा यो बड़ा मजेदार खबर और अज़वा मुझे मुलियान करा करे मसालों क्यों खली करा हलवा अश्ताओ निश्ताओ गुड़ अश्ताओ निश्ताओ ज़म बेनज़ीर अश्ता काना खबर स्त्री शूंडे नराय गाड़े कवा मुलियानी में लेवनी कड़ा तपोइश वे हलवा अश्ताओ निश्ता पोई के चिदा दंदान में चुकनी शुआ परुन में हुए द जुमे मुस्की मालजमुन कौमी और सूबाई असेंबली चीदी दे मिसाल द कचरे कचरा नबलार बीगे उन लंगी वाहिद हैवान दे चिन्ह लंगी गयो नबलार बीग पर 45 साल के स्ताद कौमी और सूबाई असेंबली ना एक सराव नवत ऐस पॉलिसी तेरा न होता ऐस कारकर्दगी तेरा न होता शर्म पकार देदा से मलकता शर्म चियो हाईवे सड़क द कराची जोड़ीगी ना दुम्र चीनिया ने वरसरा उसकी दम स्तादा यूनिवर्सिटी ने तास जरा जोखता चीज़ देखिए दादा साइंस प्रोफेसर आने की विदा सिक्योरिटी लकान मजहब बख्तून हल्के दाद चुक दे ये दाद साइंस प्रोफेसर पाराम के न पार
मखूब में शनासम पीरान पारसा पाराम के द सेहस प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की मां तकरीर नो प्रोफेसर वासर जी ये कायनात की सरी पाराम की तो पर रिसर्च से कोई तो रिसर्च कोई नास्ता पुंग चाल पे और बाहर रंगे के खाही जामा में पोश बाहर रंगे के खाही जामा में पोश मन अंदाजे कदतरा में शनासम वो यार संग जामी चागुंद वागुंद खुद उस्ताद पुंद चाल पे जन्मा उस्ताद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ना सड़क जोड़ोल नदी रावती तर 45 काल के आगे लम चीनियान रावस्ती चीन लम टेका वर करे यानी स्टा इंजीनियरान ला सड़क जोड़ोल नवर जास को प्रेदा एटम बम को प्रेदा हाइड्रोजन बम को प्रेदा नंद काजी हुसैन अहमद बयान दे छो हाइड्रोजन बम दो कर और बम दो कर और प्लाना दो कर पाराम के दा बेगैरत कौम दे सो के पयो रंग के दो का कई सो के बल रंग के दो का कई सो के पड़ोसी कपड़ा मकान दो का कई सो के हमारा आजम गुर्बत का खातिमा दो का कई ख्याल अमरा गए सो के हमारा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बांधे दो का कई और मुंगम पे इस्लाम लफज दो का मर्सी और आखिर बोखाई भी दो उरी जो के दवाई हमने डेर खुश अल क्या तस्त यो अकली खबर क्यों सर तासुदा ताना यूनिवर्सिटी टाउन दा कन दा दुनिया पुलिस चिता सुनी सी और कस्टडी दर बांधे हुआ और तदल तपकोर की कले रागुन के दादा पोलो दा शमे दा वफो पे बांधे खुरे चे जमुन सड़े पावालात के दे अगला वरसी दादा कोर बांधे पुलिस पर कस्टडी के दे तो शमे शमे पखले मंडे बेदा बुढ़ागान ये जमागुन सुन्नती और तकुस्ता काला बरका काला पूरे वाली खुदा तब गोर खुदा लुए वरगे तब गोर द खैरात तरीका न पेज नहीं द ज़कात मसरफ न पेज नहीं पचा द खरोल तरीका न पेज नहीं खरोल तरीका खवागा चिकम आसमान न बसीफतु न के यूफून बिन नजर व यखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा वयुतइमून त्वाम अला हुब्बिही की जमीर चाहता राजे दे पखपला वर्ताऊगे दे पचाए ओखरोला मिस्कीनम व यतीमम व असीरा खैरात तरीका पेजना मरी पसे सलेगल वाड़ी बेबड़स्तने सड़े गोरा यो बड़स्तन वर्तवाला बर्बन सड़े गोरा यो बनेन वर्तवाला बेवड़ो सड़े गोरा यो शल से रौड़ो वर्तवाला तेरोड़ो के सिख रागे सिख जमुंग वतन दा खैरुन चगवाड़ी दा टोल फ्रॉड और धोखा दा देर शई वर्सन सिख रागे केना सलाम अलैकुम वालेकुम वेले पकार होने दी होडेर मजबूरी और माते वेतम होकते नो ताम गिरा द जमा पशान और यो दड़ा ओड़ा में पकार दड़ा ओड़ो मां 500 रुपए वर्के हैरान शुम पर जिंदगी के दा तारीखी खबर हुआ कि बचपन नज सिकान और इंदवान गोरम पसवाल मा चरता नहीं दी खुदा जो डेर मजबूर दे
په خدای باور وکړه چې 50 روپے ماور کې نیغ لاړو د وړو دکان ته او ترخ نه صادر راوېستو په 50 روپو والا وړې واغستو ځان سره یو امرګرو ماته یې دا خوشي کو مالو کمقل یې حضرت عمر بچوي چې د کوم دریا په غاړه چې سپید تند مرشین خدای به مانه ویلی په سپید تند مرشي د خدای به تاسو د حضرت عمر نه کوي دا وجد چې تر مونږ پورې اسلام را رسیدلې ده چې دا کافر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ترال خپل صادر به ورته وغوړول په خپل به پزمکه کې ناستو کافر به په صادر کې په سبا می کتو غا سیکرا چې سیکرا نو ماته وی چې تا بیگا ما سره لوی نیکی کړی دا او زه لساتو زینو کې ګرځیدلم خو ما سره دا سچانو کړی لکه تا چې بیگا وکړه زه تا سره تعارف کول غواړم ما زما فلانه نامه دا او دارا ته خلک وي خاغتې مالو زه ما په کابل کې ستا کیسټ اورېدلې وي او زبا یو میاش پس بیا راځم بال بچ راولم او سره د بال بچ د مسلمانېږم تاسو خیال ده عزیزانو عرض میں داو چې زړه یو زړه مولانا وی دل بدستا ورد کے حج اکبر صد ہزاراں کعبہ یک دل بہتر سل زرا زل د کعبه نتاویدل دمر وقت نه لري لکه یو زړه چې د الله د پاره خوشحال کې او کوم وخت لري یو نو عزیزانو چل زده کوي د مړي او د ژوندۍ چل زده کوي والله العظیم کمړي را کې شوی دي چې ما چاته جواب نه دی کړی چې راشي ما کې مړ مور مې مړه ده چې پلار مې مړ دی چې لور مې مړه ده چې تر مې مړ دی چې نیا مې مړه ده چې نیکه مې مړ تیرا جمعه مې د سکه د ماما زوی مړو جواب راغی بس کور ته لاړم زنانه مې ځان سره کې او لاړم مرګري راته زمزم مال په آرام کې نه کنه تی بخنم لدی دکان کې راته وی جنازہ ما په آرام کې نه کرتے ہیں چرانش چې مرشي عرب وي خلاص لاړ جنازہ میں ماما می چاويشته بالا مانه کې پښتنه وکي چې ما سره 24 غنټه ناس پاستی کرتے خبرې موږ د سړی زوی باندې او ټلیفون را تو شو بس کور تلاړم زنانه نظام سره کې وکړ تلاړ ما خام ته واپس را مور مې مړوا نه لور مې مړوا نه یو په زندګۍ کې مې چې کم کار کړی غدا چې مور مې مړوا نو مفتی محمود صاحب د خدای بخي هغه دلیو نو زما مور د مفتی صاحب ډیره معتقده و په بیماری کې به ما نه پوښتنه کوله نو مفتی صاحب ته مې وویل چې زما د مور ستا ډیره معتقده و چې د دې د جنازه ته وکړې نو دا مې دړه ارمان پوره شي نو پاغه مې جنازه کړې و نور نه ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء د مرګ دا جلسې تقریرونه چې کوي دا وزګار دي
زه د عشق په کار کې اخته یم اوزګار نه یم مړه اوزګار نه چې ما یو خاص سړی عالمي نیک سړی بزرګي ورتله ثوابي کلی دی وي علاقه دی وي محله دی وي لاړ شه اوس چیټونه دي صاحب لا خلکو چاپ کړي دي ورپسې دلته به مې پلوسو کې چاپ کړي پراته دي ورسره تاریخ ماریخ واچي او پلانې دی او بالامانی او پلانې کله او پلانې کله او چټای پلانې کلی ته او چټ دا مړي غم ورسره نه غم داو کا بدبخت چټیان پرې د چدا کم خوا روان شو کم پولیس گرفتار کو دا ساتھی چاوستا کم کور تروان لے پکم عدالت کی بے پیشی کی گی بیگا خو زما ملمو چنن بیگا لد چا ملموی تا غم پکا ایو خدا لوری مڑاوا مونسا شپای پکورو سارے پہ جڑل ویل بچیا بیگا خو خدا ملما پماوی دادا نننا اتسلویخ کال مخ کی شیر درتویم چی ماتا یاد دے بچیا بیگا خو خدا ملما پماوی خدای خبر شچ بیگا لملما پچاوی تاسو خیال راکھا تاریخ وګورئ د دې بزرګانو مرګونه وګورئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جو وفات کړه بی بی عائشہ ورته ناسته ولوري او دا شعر وی چې من لا یزال دمعه مقنعا فانه فی مره مدفوق اے پلارا د پیغمبر علیہ السلام په وفات میں اوخی په سر کې بند کړي وي چې پلار می ژوند دی اوس به مې د سترګونه د اوخو سیلاب روان شي پلار ورته سوې ورته وی بچیا ته ولې جاړي جړا خو ماته پکار دا داسې پولیس به مې ونیسي چې پیژنم نه دا سکور تا بلار شم چی لیدلے میں ندے دا سی عدالت کی گمی پیشی وی چی لیدلے میں ندے جناب مال پکار تا خو جواندے چا سر بکین پام بدے غلط شی دا حضرت عمر وفات گورا چیتا وقت کی وفات کے دے یو سڑے والا راگے پختن راغه نو داغه دا لنګ چې دې خطاو دا گیټای پکې پټي حضرت عمر چې ور پسې دا چوکته نو आवाज ورته وراشا دا لنګ بچت کا گیټای بربنډې کا آخر وخت نه دی اسنه چې دا حق ویل می په ذمہ پاتې نشي چرته د چا چې دا گیټای په پرتوګ یا په لنګ کې پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه الله په قیامت کې د رحمت په نظر ورته نه ګوري اوس خو تاسو گیټای چې موس کوي نو پرتوګ باندې وایي کنه اسیم خطه نه 24 غنټه باندې پرتوګ چتی او دا گیټای په کې ښکارای نو عزیزانو د دې خلقو ژوند وګورئ د دې تاریخ وګورئ د دې مړی وګورئ د دې ژوندۍ وګورئ هغه څه کوي کړ مړی هغه څه کوي ژوندۍ هغه څه کوي او دا مدرسه ده تاسو ته پته ده چې پکې دین ویلې کی قرآن پکې ویلې کی حدیث پکې ویلې کی څومره طالبانو نن دا سر باندې کی اتلس دا کم زیو یا دا بنو او نور چې ده افغانستان او دا پلوسو پا کچو نیخ دا مرکا چه ورکشو دا سړی توب ده
پلوسو کی الله توبه اے د خدای بندگانو تاسو به خدای له څه جواب ورکړئ زه مولایم چې زه خپل بچی ته دا دین نه ښیم خو زما دا دین نه دی خوښ بیا کنه کنه داسې دا زما بیا نه دی خوښ که ستاسو دا دین خوښ وی تاسو به بچو ته ښودلی حدیث کې راځي کم مور او پلار چې خپل بچی ته قرآن وکړي دغه مور او پلار ته به د قیامت په ورځ دستاربندي کیږي او تاج پوشي به ورته کیږي داسې تاج به د مور او پلار ته په سر شي چې ټول د قیامت ورځ به رڼا کړي دا څوک دي وای دا هغه مور او پلار دي چې چا دنیا کې خپل بچی ته قرآن ښودلی دا ستاسو خوښ نه تاسو په ایمان وای چې ټلویزیون هره شپه ګورئ که نه دا د پلوسی خلک لاس اوچت کوي اوچت کوي که نه هره شپه ټلویزیون ګورئ که نه وی سی آرونه در کره شته که نه دا دی خنزیر ملک بیا ډشنټینې راوستې که نه دا شته که نه هره شپه یې ګورئ که نه چې د قرآن او د حدیث وقت د چا په زړه کې د ډشنټینې عمرم نه د ټلویزیون د ډرامې عمرم نه او د وی سی آر عمرم نه دا قرآن به په قیامت کې بخښنې کوي دا به بخښنې کوي دا قرآن چې استا په قبر زویم چې مولانا صاحب سورت بقره اول اخر کې وایي سنت طریقه ده خو سنت ته پاس تا کنه لاندې دې زن طلاق سره څه چل دی سنت کا ور سره لاندې کېنم خدای والله کا پریدي زموږ د ملک رواج دی دا عهدنامه ده که څه دی یو کتاب دی دا ور سره په قبر کې دي 13 ورځو کې یو مړی شو نو لږ غوړ مړی نو یو شیخ اوس لګیا دی داسې د غیر اغستی د قبرونو کوتکاڼي غوندې نه دا په قبرونو چې پاسه چون دی اوس لګیا دی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في هلکه دې سپېږمو ته ورواچو زوس ولاړ مالګه دا څه دی وجد آیات کرسی دا چې د سپېږمو ته ورواچي نو دا قبر عذاب په معاف کی یاره چا قبر تیار شو کنه نو دا خپل عادت مې ورسره و تاسو خیال خانان مانان ارباپان ټول ولاړو ما مړی والا ته وی چې خدای دې کورم بران که چې دا بلا دې راوستا نه غصه په دې راله چې اوست لګیا مړی ته آیات کرسی باندې کوتکاڼي دمه ولاندې سپېږمو ته د مړی ورچې سوچ وکړئ قرآن د خدای خبرې دي اوای په ایمان او زم په ایمان وای چې یو طرف ته درته आवाज وشي چې نن د وزیر اعظم اهم تقریر دی اهم یا د صدر لغاری اهم تقریر دی په ټلویزیون باندې او دی وخت کې چا درته ویلې چې نن د قرآن د اهم صورت ترجمه په جمعات کې کیږي تبا ترجمه ته راشه او کاغه هم تقریر ته بکی
ځه. کله کله جمعات کې اعلان وشي چې ورونو کېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي، نو دا خلک کېړی والي روان شي. ماما کېنه که نه مړه دا اوزګار دي. نو هغه ورځ مې یو دې سټ نه ونیوه داسې مال دا اوزګار دي ویله مال ته اوزګار نه یې ویل نه زما کار دی مال په قیامت کې به خدای ستا بخښنې ته اوزګار نه یې ستا بخښنې ته به دا چرته لیکلي دي كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. يا رب لم حشرتني أعمى دا قبر ندی داڑوند ولی را پاسولما اللہ بورتوی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها زما کلام در تراغل وغد ہیر کر نو کذالک اليوم تنسا ننتم زما ہیرے خدا بوئی تو زما صحیح هیر الله دې امان راکړي چې هغه ورځ چې 50,000 کاله وي او هغه یو میاش به د دنیا د 50,000 میاش عمرې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمرې کروڑونه کاله باغ یو ورځي او الله اعلان وکړي چې ته زما هیر انجام به دې سي زما قرآن دعوت درکړې شو ته اوزګار نه وي نو نن زستا بخنو ته اوزګار نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفیع المذنبین لوی وکالت په قیامت کې دی کوي زجی وای بخطا غي چا اعلان شو چې د پیغمبر یو څو خبرې بکیږي او ته د جمعات نه بار لاړې زما خبر اوریدو ته تیار نه وې نن زستا شفاعت هم تیار نه. نو ماما بیړی مغر کده زمون وړاندې او تاسو را پسې یو سړی ماته وی ته د کشمیر غزا ته تلې مال نه ول کشمیر غزا ته نه تلې مال خو نه تلې ول څنګه ملایم مال ته تلې ول نظم نه تلې نو مال د بے غیرت قوم امام چرته غیرتی کې دیش یعنی به خو بازمو چې څنګه پیدا سي زې مکه نو غر کی ماما غر قسم په خدای دې چې په پخاتیګه غر کی دنیا منتبار حدیث کې راځي ما ته جدا حدیث کله رايات شینو زه حیران شم چې قیامت کې مالدار او غریبانو بخلې شینو دا غریبان به 1500 کال مخکې جنت ته ځي ما وی چې دا غریبانو سره په بختی ګارامیان شو چې دی په 15 کروڑ کال مخکې دوزخ ته دا چې لک خدي وسی نشتا وس پیشو ترغی پوری شیخ ای چې په مګو نه یې پیر بالا مړی کې نن بې په مخ راغی ما ته وی چې مولانا صاحب خدای ډېر مهرباني وکړو مال سوی موی به شوی مال سوش جی ډېر مهرباني وکړو څه چل دی و بس خوشاله نه خبره کوله نشم خدای ډېر لوی مهرباني وکړو سوش ولکا ول خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو ما ته وای اول زمون بچی پردی کور کې تلو ټلویزیون پسې خدای مونږ ته خپل ټلویزیون راکو نو مونږ ته مبارکي ورکا
ما ته وایي تاسو وایي یو افسر ما ته وی مال په ټلویزیون کې کله کله پهلوانین کیږي ما هر سړی شی په خپل سترګو لیدلی دی ما چې تبصره پې ښه کولی شم بیا نو چا پهلوانانو ته وګوري خو د امریکې پهلوانان یې داسې کټي کټي نو دا ښځې هم ورته ناستې دي پهلوانانو ته ګوري او داسې چې ورته وګوري چې هغه سړی م وګوري او د خپل مېړه ته م وګوري وایي چې وایي مورې په سترګو ړنده شه سړي خو دا دي دا زه دې څه مګیله ورکړې نو موږ د خپله لاسه پردو خپلو ښځو باندې پردي سړي خوښوو داسې ده که نه ده مولانا صاحب مسله دا ده چې د پلیتې ښځې نه به هم اصیله ښځه ستر کوي د پلیتې ښځې نه د کنجرې او د ډمې نه به هم اصیله ښځه ستر کوي سړي نه خو پرېږده ښځې نه به هم ستر کوي نن په کور کې مونږه د سړو د فیشنونو د قسمه قسم کنجرتوب او د ډبتوب بازار د خپل لاسه خپلو ښځو خپلو لوڼو ته لګولی خفه نه شئ زما متعلق به هم پراپیګانډې واورئ چې بیډیګر مولا لون په یونیورسټۍ کې سبق وایي دا یونیورسټي ده ورشي که نه تحقیق وکړئ که په پیلي جومات کې ما لور کېنولیم ګیره کلوم او په خره سورېږم په پیلي جومات که زما کور کې ټلویزیون که زما کور کې ټلیفوني که زما کور کې ریډیو وي تحقیق وکړئ ګیره مې کله کوي په خره مې سور کوي کینی ټول په خره سواره شو نو چې دا یو بل پسې زه دا ډرامې کوم نو خلک مو برېده مړه خلکو ته لګیا دی راشي په کور کې ډیشن ټي نه لګېدلی نو خو راشئ که نه بېخوتو وګورئ زما کور راشئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې 2 کاله پس به دا ملک کمپلیټ ډمي ډم به هلکان به ډماني جنکۍ به ډمي ښځې به ډمي او بوډاګان دي سورناچیاني دی به سورني دا به سورني غږوي تاسو به وګورئ داسې حال را روان ستا په ملک باندې اوس ته وګوره لویه ترقي د پاکستان په حکومت کې ښځو کړې ده دومره لرې لاړې چې ستاسو هغه 9مه پېړۍ د قبر نه راپاسې خپل ځای ته به یې رانولئ که را به یې ولئ والله که یې راوړئ دومره لرې لاړې شراب راشه تا سره په آیتاباد کې وګوره هغه ورځ د یو افسر د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل کې 9 لکه روپۍ د یو ټیم د روټۍ بیل 9 لکه روپۍ د لور واده نو عزیزانو عرض مې دا و قرآن ملمه دی تاسو قرآن کریم ملمه دے پا دغا مدرسوں کے پا اللہم سرا اغا ہم حالات دا سی دا زمانے رفتار دا سے روان دے چپاغی پویدون کی پاتی نشو اس مولانا سے بھی امام فخر الدین رازی خم دا خدای بندہ وکن چپ قرآن کم تفسیر لی کلے زمون زمانہ بے اولی کی علامہ علوسی خمو کن حافظ ابن حجر خمو کن علامہ تفتزانی خمو کن تاسو خب دور حدیث لولوئے علامہ تفتزانی غندے با بخاری شارح پیداش علامہ عینی غندے با پیداشی فیض الباری غندے شان ورشا کشمیری غندے با پیداشی نو عزیزانو دام
غنیمت تے چ پدے زمانہ کے سپا اللہم سرا اللہ اللہ ویلو والا شتا واو رہی آخری خبر در تقوم دا پلوسے خلقو واری سلور پلوسے پودنو کی روٹائے ورکول کمپلیٹ بند کئی کہ ایمان در کی کمپلیٹ کپوینو سو کو جاری کنوائے زہرو آغا پیسے باندې جماعت جوړ دا پلوسای سمره لوی نامه ده اولم دې سرک ته وګوره هغه ورن لغاری په بالا مړی کې کېردو رحمان بابا زیارت قتلو درې ورځې مخکې ورته پی ډی اے او کارپوریشن او سی این ډبلیو والا او سرک صفا کولی چې صدر سے په دې لاره تیری دا سرک مو دا مدرسه مو ګوره دا واداغه پیسې راوړي دلته په یو کمره جوړه جماعت جوړ کړي پوزي پیوالي درای پیوالي هغه پیسې راوړي چې اخبار غریب لایوي مړې وشو هغه پیسې راوړه سیمټ پیوالا د مدرسو ته کمرې پکې جوړ کړ دا صدقه جاریه وي چې تر کومه دا شعباد یو خلق ته فایده علی نوے نوے ثواب بقبر تا اللہ پاک غمڑی طرح سے ماں کی مڑی شوی دی ورشی زما وطن کے زما تپوسو کے ابل کالی میں تر مڑو چتر میں مڑو ازمون ملک ماتوی چھے اپریدائی جوا کی منخ اپریدیو کن فرانگی چال کے دائی وڑنبیری دی خیریات مال خیریات کن موٹر میں راواستولو خار نہ شپک پکی اوڑو او زمونږ د کلی جمعات کې پکی نو پکی میو لګول و چاوري دې مرید چاروړې مراوړې کنا دا وګوره و چې دا خو بابوزي دي کنا مالدغه اصلي ورشي دي الله کارانه غلا وڅاک کورونه موران نه دي درمو کاله کې اوخرو کنا زمون وطن کې دا رواج دی چې مړې اوچت کی کنه نیم خلک جنازې سره لکان روان شو دا بوډاګان وریجو تکین او په زهر ماړ شي بیړه مغرقش مدا دا مور میمړوا داسي پلار میمړو داسي لور میمړوا داسي خیال براغی جمعات مدرسہ پکے پوزے دارائے دا صدقہ جاریہ زدہ ایمان خدا پڑوسے والا تھے زمازی دانو اسے رحمان باباوی حس اثر دا رحمان اوخی پیار نکا اس اثر دا رحمان اوخی پیار نکا خدای دے نکا دے چاوخی بے اثر دا زمون خبرې بیا سره غوندوي درته مې وکړې الله دې ماته او تاسو ټول ته په عمل کولو توفیق راکړي عزیزانو شاباس پسې بنځي شاباسي پسې بنځي دانن د الله عظیم قهر چې در باندې نازل دی د ګرانې ته وګورئ سره باټینګن په 150 روپے کیلو دي ٹیپرو ته دی ګورا لوګانو ته دی ګورا پلانی ته دی ګورا پلانی ته دی ګورا دغه وجه څه دغه وجه دا ده چې چا د بندا سره کړي دا خدای خوار کړي دی دا څه ده کنه موږ د بندا سره په د الیکشنونو کې موږ د خدای سره پریږو د بندا سره وایو چې یاره کدا منبر شنو مانه به د سرو مولای جوړ منبر نه چې ورپسې بیړایم غر کشي قمطانه مولای جوړ نه ما په 45 کال د پاکستان کې د بندا سره نه دا کړی بالکل نه بالکل نه مې په بندا پورې اړه تړلې دا الله په باور سپار چانه غورزم
او علم نشرح صورت ہوئے مو پی چوفی کر واللہ چی پی ورنن اوزم کدا کانی پشانی موم تی جوڑ شي تاسو خبره کم مشکل چې در تفیق شي علم نشرح صورت ہوئی او هغه طرف ته چوف کا ته ګوره چا مشکل دی آسانی کی کنا سن دیکھو ګوره خدای مرکز دغه نه ما دا زمالاس کې 10 حقوق ګوري دا 1500 تسبیح وای دا څه چل دی مال چې یو ځل تاو کوم او سار مېړه کې سراشي نو ماخام خدای هغه کار کړی چې بیا تاو کوم چې ماخام مېړه کې سراشي سار خدای هغه کار کړی سپیوه مال بلم لا څوک شته په دې د وینا قابل بل څوک شته سوا دا غزات نه ها او خزوا د شپې لګیاو الله الله کول یا الله زار وخت الله الله و موتا یو ورځ مونږ چې زما بنده ز دائم نو आवाज ورته د اسمان نو شو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماس گفت اللہ ہے تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس و بی بی دستا اللہ ویل چی دی دا زما لبیک دے پخپل ذات می دی قسمی چی تا اللہ وینو زدر تحاضر ولاڑ ما بل سکشتا پا تسمود وینا قابل بل لازم اس مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ یوزلی تقریب کلو قسمی اوپڑو واللہ باللہ سمت اللہ دریزل قسم خورو کہ مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یوزل اللہ دا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ پر وقت کی اختلاف پیدا شیو سڑے مڑو منز او داس روجا حج زکاة ایچے نے اکڑی دا دنیا مردار جنازے اوکو کوي نکو مولیانو پی جگڑا وقت مفتی کفایت اللہ نے استفتاو شوچے جیدہ سے او سڑے مردے ہو پا عمر کی منز او دا سوئی سب ندی کری ویل کئیو گوادا سے پیدا شو چھ پا غلطائی چرتا دخلینا اللہ نو موتیوی نو من جنازہ ہو کئی نو بلم لا سوکشتا پا تسپو دا وینا قابل نو آغا بست عبداللہ پا معشوقو دا جہان فخر کڑا فخر پا حغچی پا سبحان فخر کوي دا فخر دو ذات دی یو اللہ دے یو جناب محمد رسول اللہ کلامون دو دی یا دا خدای کلام دے یا دا محمد رسول اللہ کلام نور ٹول گپتے فضل دی ایس نشتا ڈی سی سرناست ما یو الک راغه ما ته وی لک شپارس مې وکړه ما وی چې خکار به چل پي وی چې ضرور واده مې دیو ډیسکو په راوړم په ایمان تاسو ته دا ډیسکو زه تر اوسه نه پیژنم چې دا څه بلا ده نو ما ډی سی ته وی چې یاره جی ڈسکو مانگ رہے ماں تو مالے آدمی ہے ڈسکو مانگ رہے میں ڈسکو بس لے سنی ماں تو ڈسکو تو سمجھ لے مالنا یارا چیو سکھ میں غالب پدیز ہے والو کر خدا دے تباہ و برباد کرنو ماں تو دیدی سے کچھ پارو سے کچھ ڈسکو راتی اجازت دا ملک شو نو ماما خبر دادا چې خپا خو شرمې دلی کټېری او خدای پاک بم نورم شرمای
چې تر څو خدای ته راجع شوي نه او خدای ته رجوع نه کړي او د خدای نام د تیر شوو ګناهونو معافي نه غوښتي نور به شرمېږي نور به رسوا کېږي یو خدای سره شاه ابن ادهم د نوابۍ لباس بدل کا ینا دا نزان د محمد د چمن ګل کا رستو کا کارونه د دنیا عشق اول کا کړه په عشق د یو کې عاشقان په ځان لګونه یو ذات سره د چې عشق شو دنیا به در باندې عاشق شي نو خدای دې وکړي چې زمونږ دا ذات سره رابطه او تعلق پیدا شي او د ملک خدای د امن او د سکون اسباب پیدا کړي او د ملک قانون هغه قانون کې چې کوم خدای او دغه رسول جوړ کړی دی سبا ډبګرای کې وي او په 12مه شپه به زما د دې آیات بیان بیا قصه خانه کې وي ان شاء الله دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ګران اوریدونکو زموږ د یوټیوب چینل د IIPV په نامه سره دی درسره خوښ او یا سبسکرایب کړئ الله تعالی دې زما لپاره د خیر او ستاسو لپاره د هدایت ذریعه وګرځي امین